السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. معززو قدرمندو ورونو او خویندو، د اختر مبارک ورځ را رسیدونکې ده. په دې ورځ کې یو عمل، یو ذکر چې هغه ډېر زیات فضیلت او ثواب لري. امام حجت الاسلام ابو حامد الغزالی رحمه الله په مکاشفة القلوب کې نقل کړی. هغه وایي حدیث کې راځي: من قال سبحان الله وبحمده يوم العيد 300 مرة، کم څوک چې د اختر په ورځ باندې 300 واره سبحان الله وبحمده ووایي، واهداها لاموات المسلمین، او د دې ثواب هدیه کې، تحفه کې، ډالۍ کې ومړو د مسلمانانو ته. دخل فی کل قبر 1000 نور، الله رب العزال با و هر قبر ته 1000 نور داخل کی. ويجعل الله تعالى في قبره اذا مات 1000 نور، کله چې دغه ویونکی وفات شي، الله رب العزال با د و قبر ته هم 1000 نور ور داخل کی، د قبر به هم د نور ډک شي. دا څومره اسانه عمل دی او څومره عظیم فضیلت دی. نو معلومه خبره ده، کله چې و قبر ته نور راسي، نو دغه قبر څخه بیا عذاب، دغه قبر څخه تیاریکی، سختی، وحشت دا الله رب العزال پورته کوي. مسلمانانو راځي په خپل ژوند کې د داسې موقعو څخه، د داسې وختونو څخه ګټه پورته کو چې په خپل ژوند کې داسې اعمال وکړو چې د قبر تیاریکی، د قبر عذاب ور باندې ختم شي. الله زموږ او ستاسې قبرونه د نوره ډک کړي، او چې د دې ثواب و خپلو مړو ته ور وبخښو، الله به د هغوی ارواح هم ور باندې خوشحاله کړي، د هغوی قبرونه به هم منور شي. نو دا یو اسانه عمل دی، د اختر په ورځ باندې کیږي. مسلمان باید دا عمل وکړي. او همدا شان دا حدیث علامه عبدالحمید ابن محمد المکی رحمه الله په کنز النجاح والسرور کې هم نقل کړی. او دا شان امام عبدالرحمن الصفوری رحمه الله په نزهة المجالس کې هم نقل کړی. الله تعالی دې مونږ او تاسو ته د عمل توفیق راکړي، او دا توفیق دې راته نصیب کړي چې تر بله مسلمانه هم دا د فایدې خبره ورسوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.